سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د الماني ژبې دوه جملې جوړوم په ځای د ناصر احمدزي. دوستانو کولی شئ تاسو دغه جملې زده کړئ، مهمې جملې دي. دوستانو کله چې تاسو ته څوک وایي نن تاسو وکړل یا تاسو چاته وایئ دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Was hast du heute gemacht? Was hast du heute gemacht? یعنی نن تاسو وکړل. Was وایي څه، hast du heute مطلب نن gemacht کولو ته وایي. که چېرته په الماني ژبه موږ جواب ورکوو یا موږ ته څوک جواب راکوي ما ټوله ورځ کار وکړ، یعنې ما ټوله ورځ کار وکړ، دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایي: Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. ما ټوله ورځ کار وکړ. دوستانو که غواړئ د الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ، د همدغه نفر د همدغه کس په نوم د ناصر احمدزي یوټیوب چینل هم ده، ټیک ټاک هم همدغه اکاونټ ده، کولی شئ فالو کړئ. انشاءالله په 2 میاشتو کې به تاسو کې ډېره تبدیلي راشي په الماني ژبه.